أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا ټیم په عمان کې یو زموږ سره خوا کې ناست دی یو شاعر چې د هغه نوم دی اورګل جلبل. هغه به شعر وایي او مونږ یې واورو، سپورټ وکړئ. منزل ته مې عنوان ایښی، منزل ته مې عنوان ایښی، عنوان به راټیټ نه شي. ماشاءالله. منزل ته مې عنوان ایښی، عنوان به راټیټ نه شي. تاوان که مې د سر وي دا تاوان به راټیټ نه شي. واه او مضبوطه اراده ساتو منزل ته به رسیږو، مضبوطه اراده ساتو منزل ته به رسیږو. زین کړی مې کاروان دی دا کاروان به راټیټ نه شي. واه او ظالم به د مظلوم په لاس رانیسم د ګریوانه، ظالم به د مظلوم په لاس رانیسم د ګریوانه. مضبوط زما ایمان دی دا ایمان به راټیټ نه شي. واه او ظلمونه که د ځمکې په دې ارته سینه کاندي، ظلمونه که د ځمکې په دې ارته سینه کاندي، نه نه رسي اسمان ته نه اسمان به راټیټ نه شي. واه ظلمونه که د ځمکې په دې ارته سینه کاندي، نه نه رسي اسمان ته نه اسمان به راټیټ نه شي. او که هر څومره ظالم او یا جابر مخې ته ډال شي، که هر څومره ظالم او یا جابر مخې ته ډال شي، باڼه به مې رب نه وهي چشمان به راټیټ نه شي. واه که هر څومره ظالم او یا جابر مخې ته ډال شي، چشمان به مې رب نه وهي چشمان به راټیټ نه شي. او جلبله ستا غزل خو د ایمان ترجماني ده، جلبله ستا غزل خو د ایمان ترجماني ده. ورکړه چې رب توان وي هغه توان به راټیټ نه شي. واه